کوټه کې اول دی د بنګلې کوشش وکړي، بیا دی د شرابو د کبابو کوشش وکړي، بیا ولس پښتانه چې نیري هغه که بلوڅان دي که د سرفراز پکټي خلک دي هغه خپل خلکو ته روزګار ور جوړوي، هغه د یو کمراني نه کوي لکه زموږ پښتانه چې کوي، هغه خپل وطن آباد کوي، هغه خپل بارډر آباد کوي. په 2020 کې چې زموږ پرلت ولو اوس موږ سره دا پاچیانې را سره چې زموږ د وطن ایمپي وي مینې هلته ناست ول، دوې میاشتې ولس شپې پرلت وسو، زموږ مطالبه نه ایمپي را حل کړل نه یې مینې را حل کړل، پر هغه سربیره پر دې وطن پر دې بارډر باندې ځوانان په شهادت ورسېدل، په درجنونو زخمیان وسول، بیا یې پیم ښکاره سو، بیا یې مینیم ښکاره سو، بیا نور افسران هم ښکاره سول، بیا زموږ د ښار خانان هم ښکاره سول چې د ډي سي په ځای کې بیا مذاکرات جوړ سو، بیا کم مجلسونه وسول چې زموږ بارډر بیا ایله سلو. زموږ بارډر د دې ځوانانو په وینه ایله سو، د دې ځوانانو په لاشو ایله سو، بیا هم پر هغه سربیره چې تیر پرلت له هم مشران چند کسان نه راکړل، بیا هغه ورځ په میټینګ کې ناست چې فیصله وسول چې بیا به موږ بارډر نه بندوو، نو بیا څه کفر وسولو چې پر موږ اوس بارډر شپږ میاشتې کېږي بند دي، نو موږ به هغه مشرانو ته وایو په دې کې کیپټن صاحب هم ناست و، اصغر خان صاحب هم ناست و، انجینیر زمرک هم ناست و، حاجي صادق خان هم ناست و، دا مشران کې ناست ول چې د دې کام د دې وطن فیصله وسول، نو نن هغه مشران ته موږ دا خواست کوو چې دوی په هغه ورځ ناست واست، زموږ فیصله څه سول، زموږ بارډر ولې برته بند سو، نو نن ته یې ولې نه سره کښېنئ چې پر دې سرکار ته و دې ریاست و ظالمانو ته ولې سترګې په سترګو کې نه ور اچوئ، نو بیا به هغه ورځ هم راسي چې بیا به دلته لاشونه پراته وي، بیا به دلته زخمیان پراته وي، بیا به سپین تورو سپین موټران په لپسې، بیا به وایاست چې موږ دا کام د ستړي خلاصوو، بیا په هغه ورځ د هغه ستړي ساه هم دا کام خلاص و هم دا بارډر خلاص و، صرف موږ یو تاوان وکړئ چې زموږ وینه ارزانه شول، زموږ د زخمي یې 15 لکه کښېښولې، د شهید یې 15 لکه کښېښولې، بیا یې دا پیسې راویستلې و خلکو ته سره ورکړلې، شاهد خلکو به خپل کار هم کې کړی، خلکو به خپل دفترو کې سامان کړی، نو موږ و دې مشرانو ته خواست کوو بیا چې زموږ پر وینه، بیا چې زموږ پر زخم، بیا چې زموږ پر لاش باندې و جرنلو و بلګېډیر ته ناست یاست، نو خو نن ورسره کښېنئ،
دا خبره سره حل کړي چې دلته د چمنه څخه نیولې در کوټې پورې دا یو پښتانه دي یوې زبان دي یوه مسلماني ده بیا د باڼه نیولې در کندهاره پورې د دې خلکو یوه پښتو ده یوه مسلماني ده چې نن د دوو ورونو په منځ کې دیوال ول کېږي او زموږ مشران په ریاست ته مخ نه وراړئ موږ په دې وطن کې دغه ولس او دې لغړیان هم راکې کړې ده چې پر موږ خاردار راګرځېدی زموږ د ښار چند کسان ورسره چې د تا ټکې به ولې ټکټان به ور جوړول نو هغه کسان هم د سرکار سره په څنګ کې دي چې موږ په هغه ورځ د اوس کومه مبارزه چې موږ کوو په هغه ورځ چې موږ د دې په 10مه کوټه مبارزه کړې وای پر موږ به نن خاردار نه وای راکش سوی زموږ خلکو خو ویل چې خاردار تال موږ ته تاوان نه کوي خالي زموږ د ښار چند کسانو ته ټیکې ورکړې چې هغه په کورونو پیسې یو